سلامونه او نیکې هیلې مې قبول کړئ دوستانو. شمس الرحمن رشیدی یم د رشیدي ټیچ یوټیوب چینل څخه. دا د SPSS شپږم درس ده. په دې درس کې موږ تاسې په SPSS کې اندازه ګیري یا اندازه اخیستنه وایو چې اندازه اخیستنه په څو ډوله ده، څنګه کولی شو وریبلونه اندازه کړو. زموږ تاسې اصلي موضوع هم د اندازه ګیري ده په SPSS کې یا میشرمنټ ده. موږ تاسې په څلور ډوله لیولونه د اندازه ګیري لرو، خو په عموم کې دا لیولونه په دوو برخو ویشل شوي دي. اول هغه دی چې د کوالټیټیو ډاټاګانې شامل دي چې هغې ته موږ کټګوریکل لیول وایو، او دوهم هغه ده چې سکیل ډاټاګانې پرې موجودې وي چې هغې ته بیا کوانټیټیټیو لیول وایو. عموم کې دغه دوه لیولونه لرو، خو دا دوه لیولونه په خپل ځان کې بیا دوه لیوله نور لري. یو نامینل ده، مثلا په هغه کې موږ تاسې داسې والیګانې اچوو معلوم انټروال مثلا معلوم وي، لکه د جنډر چې لا به نارینه وي لا به ښځینه وي، نور له دې څخه بغیر بل چانس یا بل اپشن دی نه لري. بل اورجینل لیول ده. په دې لیول کې موږ تاسې دغه رینکډ کټګوري یعنې داسې کیدای شي لکه موږ چې نامینل کې ویل چې دا صرف دوه کټګوري اخیستی شي، لا به نارینه وي لا به ښځینه وي. خو په مقابل کې په اورجینل کې موږ تاسې رینکډ کټګوریان لرو، لکه د ایجوکیشن لیول مثلا یا څوک 12 پاس ده، دا یو لیول ده. بیا 14 پاس ده، پوهنتون اسناد لري یا فارغه ده، ماسټري لري، دکتورا لري، چې دا رینک په اساس کټګوري شوی ده. یعنې یوه کټګوري تر بله لوړوالی لري چې دا ته اورجینال وایي. یعنې موږ تاسې په SPSS کې له دغه دوو لیولونو څخه وخت کار اخلو چې موږ تاسې دغه ډاټاګانې په کټګوري شکل وي او کټګوري هم په کوالټیټیو وي. لکه په نامینل کې چې موږ تاسې باید دا کټګوري صرف معلومه وي، لکه نارینه او ښځینه، او په اورجینل کې چې دا کټګوري یو تر بل ښه والی ولري. یعنې له 12مه هغه بهتروالی د پوهنتون اسناد دي، له هغه وروسته ماسټري ده او دکتورا ده په دې رقم باندې. او دویم په عمومي لیولونو کې د سکیل ډاټا لرو چې په هغې کې کوانټیټیو ډاټاګانې وي. کوانټیټیټیو ډاټاګانې هغه دي چې د هغو کوانټیټي لوړوالی یو له بله موږ تاسې ته ښیي. په هغه بیا دوه ډوله دي، یو انټروال ډاټاګانې دي، یو ریشو دي، یعنې دوه لیوله لري. یو هغه دی چې یو انټروال کې ډاټاګانې چې هغه فکس نه دي، مثال یې د تودوخې درجه ده، مثلا 42 درجې 43 درجې دغسې په دې رقم باندې، او کته او پورته هم کیدای شي. مثلا داسې ویلی شو چې له 42 درجو تر 45 درجو د سانتیګریډ. بل ریشو دی، ریشو کې هغه فکس ډاټاګان لري. فکس ډاټاګانې یعنې په منځ کې یو انټروال نه لري، یعنې لکه عمر یا انکم څه لري. موږ وایو چې ستا عمر څو ده، ته وایي چې 100 کاله ده. یا انکم څه لري، مثلا ستا معاش څو ده، مثلا 2000 افغانۍ. نو په عموم کې موږ تاسې دوه لیوله لرو. دا دوه لیوله بیا په دوو بخښو ویشل شوي دي. ډېر وخت دا په لیکچرو کې ویل کېږي چې لیول د میشرمنټ چې ده 4 برخې لري. اول هغه د نامینل ده چې په ان رینک کټګوریانې دي، یعنې د دوی ترمنځ هغسې رینک یا درجه بندي شتون نه لري. دوم هغه دی چې اورجینل دی چې د هغو ترمنځ رینک شتون ولري. مثلا په نامینل کې موږ تاسې جنډر ښیو چې نارینه یا ښځینه، خو په اورجینل کې موږ تاسې د تعلیم لیول ښیو چې مثلا 12 پاس ده، 14 پاس ده، پوهنتون یې ویلی ده، ماسټري کړې ده او دکتورا. بل سکیل ډاټاګانې دي، هغه ډاټاګانې چې په هغه کې کوانټیټي مهمه وي، یعنې د هغو کوانټیټي ته زیات ارزښت ورکول کېږي. هغه په دوه ډوله دی، یو هغه دی چې انټروال ولري، یعنې د یو انټروال په داخل کې موږ تاسې یو ډاټا ولرو، او بل هغه دی چې ریشو په شکل یې، یعنې موږ تاسې ته فکس اورجین یا د معلوم وي چې دا کوم انټروال په دې کې شتون ونه لري. په انټروال کې موږ تاسې مثال کولی شو چې د نن ورځې تودوخې درجې به له 2 درجو تر څو وي. مثلا موږ وایو چې له 20 درجې سانتیګریډ تر 18 سانتیګریډ پورې به نن تغییر وکړي، چې دا یو انټروال شوله چې فکس نه ده. کیدای شي یو وخت 20 شي، یو وخت 21 22 په دې رقم تر 18 پورې ځان ورسوي. بل ریشو لیول ده هغه چې د هغو د کوانټیټي چې ده دا معلومه یعنې فکس
مثلا د یو چا له عمر پوښتنه کوي درته وایي چې زه د 25 کلو یم یا مثلا د یو چا څخه په سروې کې د انکم سلري یا د معاش پوښتنه کوي دی درته وایي چې مثلا د ما معاش 12000 یا 10000 افغانۍ ده نو داسې معلوم ده دې ته ریشو ویل کېږي په SPSS کې هم کولی شو دا امپلیمنټ کړو زه SPSS ته موږ تاسې په SPSS کې وریبل ویو ته ځو هلته یو وریبل جوړوو هغه ته میشرمنټ اندازه ټاکو مثلا موږ تاسې وایي چې که چیرې د چا د انکم سلري پوښتنه کوي نو دا به یو ریشو یا مثلا که چې سکیل ډاټا ده په سکیل کې بیا ریشو ده مثلا وایي انکم سلري مثلا ټایپ موږ له دې څخه نمبر اخلو ځکه موږ تاسې سلري څه ده په نمبر باندې اخیستل کېږي پراخوالی ډیسیمل دا هم په راتلونکي درس په دې باندې ښه بحث کوو دلته لیبل ورته ټاکلی شي موږ تاسې اصلي موضوع چې ده د هغه میشرمنټ یا اندازه ګیري ده موږ تاسې وویل چې موږ تاسې په عموم کې 4 ډوله لرو د میشرمنټ کټګوریانې نامینل ده آرډینل ده ریشو ده او انټروال ده چې ریشو او انټروال په دغه ورژن کې دواړه په سکیل کې داخل شوي دي خو نوي ورژن کې هر یو جلا جلا راغلی دی په سکیل کې 2 نورې نوې کټګوریانې اضافه کړي یو د انټروال په نامه بل دی ریشو نو موږ تاسې وایي چې د انکم سلري چې هغه یو فکس والیو ده دا په سکیل ډاټا کې راځي یا مثلا له چا څخه د عمر پوښتنه د جنس پوښتنه کوي مثلا جنډر موږ تاسې مثلا په سټرینګ باندې اخلو یو چا څخه نارینه ښځینه او که چیرې په سټرینګ باندې نه اخلي یو والي ورته ذکر کوي بیا نو راځو له نمبر څخه اخلو که چیرې موږ کوډینګ ورته کوو د کوډینګ لپاره راځو دلته 2 کوډه ورته کوو که چیرې 0 داخل شي نو به میل باید کوډ شي او که چیرې یو داخل شي فیمیل اټکوئ اصلي موضوع د موږ تاسې والیو یا کوډینګ نه ده نه میسینګ والیو ده موږ تاسې اصلي موضوع دلته میشرمنټ ده نو موږ تاسې وویل په درس کې که چیرې موږ تاسې د چا د جنډر پوښتنه کوو جنډر داسې چې صرف داسې ولیول چې هغه معلوم وي مثلا په جنډر کې موږ تاسې صرف نارینه او ښځینه لرو نو هغې لپاره باید نامینل کټګوري انتخاب کړو نامینل انتخاب شوی د اتومات که چیرې د یو چا د تعلیم د سویې پوښتنه کوي وینې په تعلیم سویې کې موږ تاسې اورډینل لرو یا رینک کټګوریان لرو نو د هغه لپاره باید اورډینل څخه کار اخلو مثلا که چا د ایجوکیشن پوښتنه کوي په ایجوکیشن کې مثلا بیا نمبر اخلو دا ورته کوډ کوو مثلا که چیرې چا یو لیکلی مطلب دا 12 پاس ده که چا 2 لیکلي مطلب دا ده چې 14 پاس ده په دغه رقم باندې دا ورته کوډ کوو اوس د دې لپاره دا یو له بله لوړوالی لري یعنې 12 14 پوهنتون په ماسټري او دکترا دې لپاره موږ تاسې باید اورډینل څخه کار واخلو ځکه یوه کټګوري تر بله کټګوري زیاتوالی یا مخکینۍ کټګوري تر ټیټنۍ لوړوالی لري او مخکینۍ چې کومه لومړنۍ ده هغه تر وروستنۍ ټیټه ده او وروستنۍ تر لومړنۍ هسکه ده دې لپاره موږ تاسې له اورډینل څخه کار اخلو اوس که چیرې ولاړ شو خپله د IBM سایټ کې چک کړو چې دی هم رښتیا همداسې یو څه لري میشرمنټ ان SPSS البته لیول یې مثلا خپله د IBM له سایټ څخه خلاصوو یو بل تعلیمي سایټ هم وګورو دا نو هغه په نوي ورژن کې د دوی هغه ایکنونه دي زه 25 ورژن کاروم 25 ورژن کې ځینې کمبودات شته هغه په نوي ورژن کې دوی اضافه کړي دي مثلا د اورډینل لپاره دوی داسې یو سمبول کاروي د نامینل لپاره داسې یو سمبول کاروي د ډیفالټ یو سمبول لري مثلا د سکیل والیګانو لپاره څنګه سمبولونه لري دا نو په نوي ورژن کې چیرې تاسو ډاونلوډ کولی شئ دا درسره وګورئ البته موږ په لیول پسې ګرځو وینئ دی دلته ویلي دي چې نامینل ده اورډینل ده او همداشان سکیل ډاټاګانې د هغو لپاره مثالونه لیکلي مثلا د نامینل لپاره موږ تاسې په
ګرافونو کې په یو بار ګرافونه کارولای سو، په اورډینال کې صرف بار کارولای سو، په سکیل ډاټاګانو کې هیسټوګرام کارولای سو. نور مثالونه ماکسیمم رینج او میډیان دا ټول مثالونه دلته تاسو کولی شئ وګورئ درسره دلته ښه تشریح کړي دي. همداشان یو بل سایټ هم دلته ډېر ښه تشریح راخیستې ده. په دې سایټ کې مثلا دوی وایي چې د لیولن ډاټا لیول په SPSS کې دی د اندازه ګیري په 4 ډوله ده چې نامینل ده، اورډینال ده، انټروال ده او ریشو ده. دلته دوی ډېر ښه تشریح ورکړې ده. هر یو لپاره مثالونه لیکلی سو. مثلا په نامینل کې موږ تاسې صرف هغه لاتین او نومونه اخیستلی سو، مثلا د یو چا نوم ګرین یا بل څه د ولایت نوم یا د کس نوم. اورډینال کې هغه چې آرډر لیول ولري یا رینک ولري، مثلا کوچنی اته او زیرو یا میډیم یا لارګ. او په انټروال کې موږ تاسې داسې یوه عدد ارقام اچوو چې هغه د یو انټروال تر منځ، مثلا د یو چیز قیمت ده له $1 ته $2، مثلا له $8 تر $9 دې قیمت راځي، یا په دې باندې مثلا ټکس راځي. دا والیګانې بیا په انټروال کې او په ریشو کې هغه داسې موږ تاسې د هغه کولی شو صفر سکیل والي هم هلته درس کړو، یعنې په لومړنۍ ورځ، دویمه ورځ، څلورمه ورځ، لکه موږ تاسې ویل د یو چا فکس سلري اخلي، مثلا یو چا ته وایي چې ستا سلري څو ده، هغه درته وایي، یا مثلا د هغه د عمر پوښتنه کوي. نو دغه و په SPSS کې هغه د اندازه ګیري لیولونه. نو ستاسو د توجه څخه یوه نړۍ مننه.